أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة اول حصہ دویم باب دا آیت نمبر 21 نا تر آیت نمبر 9 پوری. اوس پدی دویم باب کی هغه اصل مسله د دې حصے بیانوي چې هغه اثبات التوحید دی په عنوان د اعبدوا ربکم، خو په خطاب عام یا ایها الناس سره ذکر کوي. په دې باب کې د دې حصے هغه اصل مقصدی مسله بیانوي. دراصل باب اول چې 20 آیاتو هغه للتمهیدو زکا مخته لار صفا کړه. هلته اول ترغیب الی القرآن سرا اوصاف الثلاثه للقرآن، بیا آیت نمبر 3 نا 14 پوری ذکر د فرق ثلاثه سره د دوو امثالو ولسم نشلم پوری د پاره د وضاحت د فرق باطله. نو تمهید داسې شو چې هر کله تاسو اوس د قرآن نه مسأله د توحید بیانوي خلق به 3 قسم شي. نو اوس دلته هغه دعوی توحید ذکر کوي په اعبدوا ربکم سره. آیت نمبر 21 او 22 د دې عنوان دعوی توحید په ذکر د ادله عقلیه محضه 5 او ورسره په آخر کې نتیجه تفریقی. دعوی توحید یا ایها الناس اعبدوا ربکم، دا دعوه ده د توحید. او ټول خلکو بندگی کوي د خپل پالون کې. بیا ادله عقلیه محضه 5. اول دلیل خلقکم، تاسو پیدا کړی زکا بندگی داغو کوي. دویم دلیل والذین من قبلکم، ستاسونا مخکی مشران ستاسو هغه پیدا کړی دي زکه داغه بندگی وکي. دریم دلیل الذی جعل لكم الارض فراشا، زمکه در لفرش ګرځولې زکه داغه بندگی وکي. څلورم دلیل والسماء بناء، او آسمان در لچت ګرځولې زکه داغه بندگی وکي. پنځم دلیل وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، باران را وریو په هغې سره تاسو له خوراکونو وباسي زکه داغه بندگی وکي. نو په دې اخر کې نتیجه د دې دعوه او د دې ادله ذکر کوي فلا تجعلوا لله اندادا، چې د دې دعوه او د دې ادله نتیجه صدا چې تاسو الله سره هیڅ څوک حصدار نه ګرځوي. بیا آیت نمبر 23 د دې عنوان اثبات الرسالت دی. ورسره ضمنن 3 نور خبرم کوي: صداقت الكتاب، دلیل وحی، او مطالبه دلیل د منکریننا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا، نزلنا على عبدنا دا اثبات الرسالت شو. صداقت الكتاب وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا،
او دلیل وحیم دا شو فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. دا مطالبه شو د دلیل د منکرینو نه. نو پس د اثبات التوحید نه اثبات الرسالت وکړو. نو چې چا ونه منلو 40 آیت کې هغوی له زجر او تخویف فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. او چې چاغه توحید او رسالت ومنلو نو 25 آیت کې هغوی له کامل بشارت وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات او مخې ته بیا د جنت د نعمو ذکر کوي او پاغي سره زیری ورکی منونکو لا. بیا آیت نمبر 26 کې اعتراض ذکر کوي د منکرینو او د هغي جواب کوي ځکه غیله زجر ورک تخویف ورک نو هغه اوس اعتراضات شروع ک. نو 26 آیت کې دفع کوي د اعتراض د منکرینو چې په مثالونو باندې هغه اعتراض کوي. بیا ورپسې 20 آیت کې بیان کوي د ناقضینو د عهد چې لوزونه چا مات کړي دي. دا غي انجام اولئک هم الخاسرون، دی تاوانیان دي. چا چې دا عهد مات کو توحید ونه منلو دی و تاوانیان. بیا آیت نمبر 28 نا 19 پوری بیان کوي د نعم اربعه 4 نعمتونه ذکر کوي. دا متعلق داغه دعوی توحید سره چې دا نعمتونه په تاسو شوي دي، تاسو ولې هغه توحید نه منئ او الله سره نور خلق برابروي؟ کیف تکفرون بالله، څنګه انکار کوي د الله دی یووالي؟ نو اول نعمت امدیت 20 آیت کی کنتم امواتا فاحیاکم، عدم وی وجود میں درک، کیف تکفرون بالله، څنګه انکار کوي د الله دی یووالي؟ دویم نعمت ورپسې 9 آیت کی خلق لكم ما فی الارض جميعا، د ځمکې هر څه مې تاسو له پیدا کړي دي، ټولې منافع مې تاسو له پیدا کړي دي. کیف تکفرون بالله، څنګه د الله دی یووالي نه انکار کوي؟ دریم نعمت آیت نمبر 13 نا 14 پوری او دا نعمت ذکر کی 14 کی قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا، ستاسو نکاح او تاسو لمی پا ملائکو باندیم شرف درک. کیف تکفرون بالله، څنګه د الله دی یووالي نه انکار کوي؟ بیا 19 کی 4 نعمت فتاب علی، ستاسو په نیکه باندې ما مهرباني کړو، لغزش مې ورله معاف کړو. کیف تکفرون بالله، څنګه د الله دی یووالي نه انکار کوي؟ نو بیا آیت نمبر 18 کی ترغیب الی القرآن فاما یأتینکم منی هدی فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. چې قرآن ته څوک کیناست قرآن یوویل زده که عمل پې وکړو نو لا خوف علیهم ولا هم یحزنون بشي. یا دا چې رستو نعم د هغې قدر څوک کوي، اظهار تشکر کوي د الله رب کریم په دربار کې، نو هغه د قرآن ته کینی. او که بالفرض قرآن ته څوک اوسم نه کینی، د الله کتاب نه زده کوي، ځان پې نه پوهیږي، نو د دې باب آخري آیت 19 کې تخویف ورکوي منکرینو ته اخروي. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون.
چا چې انکار وکړو د اعبدو ربکم نه او تکذیب وکړو د هغې د دلایلو، دا خلک جهنمیان دي، دوی به په دې جهنم کې همیشه